ستا د سیالۍ چې په ټول چم کې یو جنۍ هم نشته ستا د سیالۍ چې په ټول چم کې یو جنۍ هم نشته خو ګوره تا نه پکې بله لیونۍ هم نشته اختر نږدې شو او په پوزه دې نتکۍ هم نشته او زما سره په جیب کې یو روپۍ هم نشته اختر نږدې شو او په پوزه دې نتکۍ هم نشته او زما سره په جیب کې یو روپۍ هم نشته دومره غربت دی چې کوشش د خودکشۍ کومه دومره غربت دی چې د زهرو یو ګولۍ هم نشته ورور زما ورور مړ که دا یې راله سورکې راکړه ورور زما ورور مړ که دا یې راله سورکې راکړه که غم مې ډېر دی خو څه حد د خوشحالۍ هم نشته او خاموش اوس به د هغې قیسې زه چاته کوم وریځ خوره شوله تیاره ده او سپوږمۍ هم نشته ټولو ملګرو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات هیلهمند یم چې ټول ملګري به خیر روغ به جوړ به او د صحت په جامو کې به پټ یې نن راسره په پروګرام کې هم د دغې شعرونو خالق زاهد خاموش صاحب میلمه دی ملګرو ته د یاد چې زاهد خاموش صاحب د پېښور اوسېدونکی دی سوات ته راغلی په چکر باندې نو غوښتل مې چې زاهد خاموش صاحب نه ریکارډینګ هم وکړم دا به زما دپاره ډېره لویه خوشقسمتي ده چې د زاهد خاموش صاحب نه زه ریکارډینګ کوم خو په پروګرام کې ورته اول هرکلی ویم چې خاموش صاحب سلامونه وعلیکم السلام ارمان صاحب ستاسو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ چې دومره مینه مو راکړه ستړې م راسره وکړي ډېره مننه خاموش صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له مو وخت راکړو همدې موږ ته انکار ونه کړو دغې مرکې ته راسره راجوړ شوئ خاموش صاحب زه غواړم چې دغې ملګرو سره خپله پوره پېژندګلو وکړئ زما نوم دی ارمان صاحب زاهد او د ادب په دنیا کې به زاهد خاموش باندې یادېږم او دا مهال پېښور کې اوسېږم پېښور پندو چوک کې ها خاموش صاحب شاعري د کله نه کوئ شاعري تقریبا ارمان صاحب د 2010 نه شاعري کوم دغې ملګرو ته خپل غزل ووایئ صاحب د غزل نه مخکې به څو شعر ووایم چې تپوس یې مه کوه زما په خفګان داسې وچی تپوس یې مه کوه زما په خفګان داسې وچی ستر نه زه خپه وم څه مې یاران داسې وچی ډېر ښه تپوس یې مه کوه زما په خفګان داسې وچی ستر نه زه خپه وم څه مې یاران داسې وچی خوب مې لیده چې د دروغو په ګناه کې ګیر وم خوب مې لیده چې د دروغو په ګناه کې ګیر وم توبه توبه زما د قبر ماران داسې وچی ډېر الله ډېر ښه ډېره مننه صاحب د غزل مطلب چې زما وجود ټول دی بې دمه زړه مې ګډ وډ دی زما وجود ټول دی بې دمه زړه مې ګډ وډ دی شاید چې مړ شمه صنمه زړه مې ګډ وډ دی اوس د ولس په غم کې ګیر یم ته ډېر وبخه اوس د ولس په غم کې ګیر یم ته ډېر وبخه اوس مې لږ پرېږده د چا غمه زړه مې ګډ وډ دی ډېر ښه او چې درله راغلمه نو پیره روغ رمټ راغلمه چې درله راغلمه چې درله راغلمه نو پیره روغ رمټ راغلمه اوس چې د خوا نه بېرته ځمه زړه مې ګډ وډ دی ډېر الله ډېر مننه چې درله راغلمه نو پیره روغ رمټ راغلمه اوس چې د خوا نه بېرته ځمه زړه مې ګډ وډ دی او د خوشحالۍ خونه دې ورانه کړه چې کله راغلي کانې دې وکړه د ماتمه زړه مې ګډ وډ دی او ما د لالي سره په خلا کوې کریمه ربه ما د لالي سره په خلا کوې کریمه ربه زما دا یو چاره قسمه زړه مې ګډ وډ دی او مقتره چې یو څه ګناه خو به ضرور رازنې شوي وینو او څه ګناه خو به ضرور رازنې شوي وینو ځکه خاموشه محترمه زړه مې ګډ وډ دی خاموش صاحب سوات ته راغلی چکر مو ولګو څه احساسوئ د سوات باره کې ډېر ښکلې علاقه ده ښکلی ځای دی چکر یقینا چې داسې چکر ما په عمر کې هم نه ووالي او دغه چکر ډېره ښه مزه را شانګلې ته لاړو او ډېره مزه یې وکړه ډېره خوند یې وکړه ډېره ښه د خاموش صاحب زه غواړم چې نور شعرونه هم راسره شریک کړئ یو څو شعر نور ویم ارمان صاحب ارشاد لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي که چا ګلاب لیدلی نه وي ګلاب دغسې وي لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي که چا ګلاب لیدلی نه وي ګلاب دغسې وي او چې مې جانان او رقیب دواړه را روان ولیده ډېر ښه
چې مې جانان او رقیب دواړه را روان ولیده نو هله پوه شوم چې ثواب او عذاب دغسې ډېر ښه چې مې جانان او رقیب دواړه را روان ولیده نو هله پوه شوم چې ثواب او عذاب دغسې وي او شونډې مې وچې رنګ مې زیړ زړه مې کباب دی شونډې مې وچې رنګ مې زیړ زړه مې کباب دی ته به لا څه پسې خراب دغسې او شعر دی چې په دې خبره مې یارانو چې ناراضه نه شئ په دې خبره مې یارانو چې ناراضه نه شئ د ځینې سوالونو جواب دغسې وي په دې خبره مې یارانو چې ناراضه نه شئ د ځینې سوالونو جواب دغسې وي شعر دی چې د یار د خولې جوټه اوبه چې کله ومسکلې نو بیا مې دا سوچ راغی چې بالکل شراب دغسې وي ډېر ښه خاموش صاحب یو څو نور شعرونه هم راته ووایه څو نور شعرونه درته وایم چې ښایست دې په ټول کلي کې چرچې دي ستا مزې دي ښایست دې په ټول کلي کې چرچې دي ستا مزې دي جانانه جینکۍ درپسې مړې دي ستا مزې دي او د کلي لوی واړه درنه راټول دي درته ناست دي د کلي لوی واړه درنه راټول دي درته ناست دي خبرې دي د کن غونتې خوږې دي ستا مزې دي او څو شعره نور ارمان صاحب چې اذیت د پرهرونو دی عذاب دی اذیت د پرهرونو دی عذاب دی نه پوهېږم چې دا څه حساب کتاب دی اذیت د پرهرونو دی عذاب دی نه پوهېږم چې دا څه حساب کتاب دی او شعر دی چې راشه لږ احوال یې واخله مسلمانه راشه لږ احوال یې واخله مسلمانه یو سړی درپسې سم خراب تراب دی ډېر الله خاموش صاحب داسې یو پیغام چې تاسو پښتنو لس ته ورکول غواړئ پیغام دا دی چې مینه وکئ مینه وویشئ نور خلک هم ژوند ته پرېږدئ خپله هم ژوند وکئ په اخره کې دغه غزل را سره شریک کړئ چې که پاک مې د شین سترګو نه کابل نه کو نو ځه دغه غزل مطلب چې منمه چې پردی دی که مې خپل نه کړو نو ځه که دا ښکلی مې ځان پسې پاگل نه کړو نو ځه باچا د یوې ورځې باچاهي راکه بیا ګوره که پاک مې د شین سترګو نه کابل نه کړو نو ځه لږ صبر چې رنګونه د سپرلي دا ځلې راشي که دا ځل مې تصویر ستا مکمل نه کړو نو ځه شاعر یمه د وخت په تقاضا باندې پوهېږم که وخت سره مې دا ولس بدل نه کړو نو ځه او دا یاد ساته بې ننګه یاره ته که یې بیا یاد کړي تا زړه که را بهر مې د ګوګل نه کړو نو ځه خاموشه ستا خوږې خبرې ملغلرې خاموشه که مې جوړ ترېنه غزل نه کړو نو ځه ډېر ښه هیله مند یم چې ملګرو به د زاهد خاموش صاحب د دې ټولو شعرونو نه بلا خوند اخیستی بلا به یې تاسې زده کړي چېرته چې ښاد اوسې اباد اوسې د لوی الله په امان